ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم. ملګرو نن به درته په دې ویډیو کې وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو خپل تاسو په موبایل کې چې کوم دی که فیسبوک وي که ټیک ټاک وي هر یو څیز چې تاسو په دې موبایل کې جوړ کړی وي او تاسو نه چې کوم دی د هغې پاسورډ یعنی هیر وي تاسو د هغې پاسورډ چې کوم دی هغه نه وي معلومه نو هغه درته په دې ویډیو کې ښایم چې څنګه تاسو کولی شئ چې تاسو هغه پاسورډ په اسانه طریقې سره بالکل په یو کلیک کې چې کوم دی تاسو د هر یو څیز پاسورډ معلومولی شئ. دې لپاره به تاسو راشئ دلته خپل کروم ته. ټیک تاسو خپل موبایل کې به تاسو څه کوئ تاسو به کروم آن کوئ. ټیک ده چې کله تاسو کروم آن کوئ په کروم باندې تاسو څه کوئ کلیک کو دلته چې کله کروم کولاو شي دلته تاسو وینئ دا 3 ډاټ. ټیک ده په دې 3 ډاټ باندې به څه وکئ کلیک به کوئ. ټیک ده چې 3 ډاټ باندې کله تاسو کلیک کوئ نو بیا تاسو دلته چې کله داسې انټرفیس کولاو شي تاسو به چې کوم دی څه ته به راشئ تاسو به راشئ سیټینګ ته. ټیک ده سیټینګ باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو تاسو به چې کوم دی دک رنګي انټرفیس کولاو شي. چې کله تاسو دک رنګي انټرفیس کولاو شي دلته به چې کوم دی تاسو راشئ چېرته به راشئ تاسو به راشئ دلته تاسو وینئ ګوګل پاسورډ منیجر. ټیک ده دا تاسو وینئ دلته به تاسو چې کوم دی راشئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو اوس دا لیدی شئ دلته کې ما چې څومره هر څه په دې جوړ کړي دي یعنې هغې چې کوم دی دا هر څه دي تاسو کتی شئ لاندې دلته چې کوم دی نور هم دي دا والا فیسبوک دلته تاسو کتی شئ دا فیسبوک دی. ټیک ده دا چې کوم دی ایزي پیسه اکاونټ دی تاسو چې کوم دی هر څیز جوړ کړی وي ډسکارډ کوکاین تاسو چې څومره هم که ستاسو جیمیل وي که ستاسو فیسبوک وي که ستاسو چې کوم دی هر یو څیز وي ټیک ټاک وي دا تاسو کتی شئ ټیک ټاک هر یو څیز چې کوم دی دا پاسورډ یې دلته کې وي تاسو چې کوم څیز پاسورډ معلوموئ تاسو په هغې باندې څه وکئ یعنې کلیک به کوئ. ټیک ده تاسو چې کله په هغې باندې کلیک کوئ ټیک ده اوس زه په دې کلیک کوم دا دلته چې کوم دی دا پاسورډ دی. ټیک ده د دې چې کوم دی زما دا پاسورډ دی ما چې کوم دی 2 ټیک ټاک آیډیانې جوړې کړي دي یو د ما نه چې کوم دی اوس ډیلیټ شوي ده خو اوس هم چې کوم دی د هغې پاسورډ دلته کې تاسو په دې باندې څه وکئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو چې کوم دی دلته به تاسو ته هغه معلوم شي دلته به تاسو پاسورډ لیکلی وي دلته نه په اسانه طریقې سره چې کوم تاسو خپل پاسورډ معلومولی شئ.